دا یو عام یو جنرال سوال نن سبا وخت کې ډېر زیات کیږي او خاص کر زموږ نه کیږي چې هغه منظور څه شولو کم چې مطلب دومره غټه جرګه راغونډه کړله او اوس یې پته درک نه لګي. زه حیران په دې خبره یم چې موږ کوم آخر ولې دومره لاندې شولو چې د ټولو حالاتو ذمہوار صرف یو کس ګڼي. داسې ښکاري چې د بدامني صرف منظور ته ده، داسې ښکاري چې د ماشومان صرف د منظور قتل کیږي او داسې ښکاري چې دا ټولو حالاتو ذمہوار صرف منظور دی. نو ته لږ سوچ وکړه په خپل ذهن کې هغه چې کومه خبره کوي اخو ستا د ټول قوم دپاره کوي، نو ته په خپله ځان په خپله منظور وګڼه او په خپله راووځه او د هغه کار وکړه. دا خبره منم چې د انقلابي کس په سوونو کالو کې یو راوځي، خو داسې خو هم ته غیر ذمہ دار ځان نه ګڼې که نه، مطلب چې ټوله ذمہواري به په یو کس ورچوي وایي به چې مطلب بس هغه څه شولو. هغه به اوس په څه حالاتو کې وي؟ هغه دومره وکړل چې ستا دپاره یې ځان په ریسک کې واچولو، هغه دومره وکړل چې 1.5 میلیون خلک یې په یو میدان باندې راغونډ کړل چې هغه راغونډېدل هم نه. نو اوس خو ستا دومره ذمہواري هم ده چې اوس خو ته د هغه سره څه نه څه کردار ادا کړې که نه. نو الټا خلک دا خبرې کوي وایي هغه پته ونه لګېده، 2 میاشتې هم تېرې شوې سم ونه شول. نو آیا دا خبره تاسو سره بیا مزه کوي چې یو کس ستا لپاره دومره غټ ریسک واخلي چې که درته ووایم چې د پوره سټیټ خلاف لاړ شي؟ د څه دپاره سټیټ خلاف ولې خلک بازي؟ صرف د دې د وجې چې تا ته بدامني ده، ستا هلته ماشومان مړه کیږي، ستا په علاقه کې امن نشته، ایجوکیشن نشته، نور چې کوم بنیادي بیسیک فنډامنټل رایټس یا تا ته نشته هغې دپاره هغه راوتی دی، هغه صرف هغه له نشته، ټول قوم له نشته. بیا خو ستا دا ذمہواري کیږي که نه چې ته هم هغه سره ودرېږې او د ځان نه همغه منظور جوړ کړې. داسې نشي کېدلی. ستاسو نه څه توقعات دي، څه ایکسپیکټیشن دي چې تاسو هم راوځئ او په دې کې خپل کردار ادا کوئ.